داسې کار وکړه تشناب ته لاړ شه باتروم ته لاړ شه تشناب ته لاړ شه داري خبره کومه یدو د کس ټایم راکه صوفي شابه راکه سر به ما سره جنګې اشه پوز سر نه پوز جنګو پوزه جنګو نه راکې کاري ان سوا کسان ناس دی ما بیزده کوي قسم دې نه راکې نه دی بیزته کوم ول دی بیزته کوم نو راکا بیا په نیول شو یاره خو قسم په خدای کاري زړه دې کېږي هسې وایه خلکو ته نه ریکارډینګونه وکړو ګپ لګوم چام ریکارډینګ نه ده کړی او کاري هسې وایي چې زړه مې نه کېږي صوفي هسې وایي چې زړه مې نه کېږي مسلمانه د خدای دغه بله ورځ راته پاکستان نه کسانو ویډیوګانې راسټریم کړې ولې نو ورته څه چل دی زما خوښ دی داسې ورته وایه ته ورته نه شي ویلی ورته چې زما خوښ دی لکه ستاسو په زما په ژوند کې څه کار دی که بوډا یم زړه خو مې ځوان دی ورته داسې وایه ورته څنګه به ورته وایي که بوډا یم زړه خو مې ځوان دی ایدو د کس ته یو بل هم راکه رانږدې شه زر کوه بس دی نه یو بله زما زړه چېرته مړېږي تا نه ظالمه او ما یو ملګری دی هغه ماته وایي چې راشي وایي ما ورسره بیا په لاوي باندې چېرته چېرته دوبۍ کې سعودي کې ابوظبي کې دوبۍ کې ولې چې زما 5 تاریخ ته نه 7 تاریخ ته زه دوبۍ سعودي ته راځم عمرې دپاره نو ما وی کېدې شي زه هلته تا سره ملاو شم نه زه په سعودي کې نه ته سعودي ته نشي راتلی دوستانه سعودي کې څوک دي زه په 10 تاریخ باندې راځم روان په 10 تاریخ باندې په 10 تاریخ عمره کوم د خلا عمرې بندې دي چې ته دروغې دا خو د حج دوران دی نو حج چې ختم شي بیا خو خامخا کولاویږي که نه نو داسې خو نه ده هغې کې خو لا ټایم لګي څه ټایم لګي دغه بس اختر چې ختم شي 17 تاریخ باندې اختر دی او بل میاشت 10 تاریخ باندې چې دی عمره ده په 16 اختر دی بعد 16 دی که نه نو په 16 باندې اختر شو صحیح شو نو بیا بل میاشت 10 تاریخ باندې به زه راځم سعودي ته او بیا صحیح ده راشه داسې کار وکړه خبره واوره راشه دلته یو ګنټه لاره ده راشه او ما سره ملاو شو بیا لاړ شه څه ارمانونه به درله پوره کړمه زمونږ دلته کارونه ډیوټیانې کوو داسې خو نه شي نو به ته به ټول عمر په دغه صابونونو باندې ګزاره کوې نه دغه یو راته دا ناست دی کوم دی دا دونه اوږدې خپې دي چې وایي کله به دا لایټ بندی خبره خو یخه شوه زه خبره کوم بابا جي داسې کار دی او خفه نشي ګپ مې لګولی یار د سراسې نه چې د هغه نه کیسه د خبره په زړه باندې وانلې او بیا داسې کار دی بس بیا وټسپ ته راځه صحیح ده او د خیره سره نور څه خبرې نشته او بس انشاءالله چې دی بس خوشحاله اوسې چې چېرته یې ملګري دوستان راغلو ماشاءالله تا ته پته شته زما او ستا د خبرونه څونه خلکو فایده کېږي دا کم خلک چې دی که نه لکه د پیسې نشي لنډولی غریبانان چې دی د صابون وابونه کار اخلي تا سره څونه کسان ناست دي لایو ته او لایو ته 833 دی که څو دي که 805 دی خو 800 نه دی 808 تا سره دی 808 ما سره دی 808 1600 کسان ګوري ظالم 835 شو 835 900 ما سره شنو دا خو ته مشهور شوې بابا دا ټول شیخان ما مشهور وکړو نه ته به ماله څه ګفټ راوړې چې زه پاکستان ته راشې
پاکستان ته زه به تعالی دا ګفت درکوم. ته مالا څه ګفت راکړې؟ زمړه چې بیا با وخت سره وګورو مړه ته هغه لا ډیر وخت دی. وای د غریب سړي سره ډیر غټي وای زړه زړه او نور د کار نه جیب خالی خو زړه ډیر غټي. دلته کوم کلیټ کې کمنټ څخه خلک وي مونږ ټول تشناب ته راړو. عادل بھائی زما او ستا ملاقات به کله کېږي؟ زه په دې ورځ باندې انتظار باندې ناست یم. زه به شي چې زندګي مو به شي ملاقات. زه به کله په تا خیچ او کله به ته په ما کله به یو بل سره مونږ کینو غپ شپ به لګو. و به شي اور خبره کوم وټه سټه خو کوي که نه؟ وټه سټه پیژنې؟ بیا به دې پوهې که مزه وټه سټه لکه پهله واري زما بل واري ستا. ولته دا شی کې څه لا چې شی تا سوچ ډېر غلط وکړو. ته کوم سوچ ته لاړې؟ تا سوچ غلط وکړو. زه داسې نه وایم یم چې وټه زټه وای بابا دې نشه کړی دی، بابا نشه کړی دی. دا باباګان خو داسې دي چې اوف دا باباګان خو زما د زړه سر دي. دا باباګانو د لاسه خو شیخانو د لاسه خو زه ژوندی یم. تا ته پته شته عادل عاجزي تقریبا 2017 کې زه لایف راتلم په فیسبوک باندې 2014 کې او ټول دغه شیخانو ما سره غپ شپ لګولو. ټول شیخانو غپ شپ لګولو. هغه دغه ټریلی والا یو چې مسافر هغه ټراله په شګو کې ونه خطره وي خیر د پروانه کې د شګو کې دونه خلی خو سلیم کوکو سره زما کال لړ ملاو شو او ګاډي چلو شګو ګاډونه خطلو ځنګل کې وي ور په دې ګاډي باندې پورته نو خلکو مینه ده کنه. اوس ګوره مونږ ته باباګان ته قدر لرو، مونږ باباګانو ته عزت لرو، مونږ مینوال قسم په خدای په سر ګرځو. دغه مینوال نه قسم په خدای زه زارو قربان شم. ایا ته یې ملیشیا نه تللی که نه؟ عادل ته ما دپاره دونه نشي کولی، یوه سترګه ما دپاره نشي والی. قسم په خدای بس په دې ما ته خفه کوي. یوه سترګه قسم مې عادله که ته ما دغه شانتې سترګې نه راکوې که نه سترګې نه واخلې دا کوکۍ نه راکوې والله زه بیا لایف نه راځم در سره. خانده ماشه بس اوس ما ته دوه سترګې ووایه او دوه سي وکړه بس دی. دا زه لایف بندوم. بیا اوس دا لایو بند که بیا به که خیر نه قسم په خدای که بند مې کو والله که بیا درته راځم خو خامخا نو خو اوس بس کنه اوس زه ځم خپل یوه سترګه ووایه خپل ځګي ته ځم اوس یوه سترګه ووایه کمرې ته ځم رانږدې شه کیمرې ته نږدې شه. سبا مې ډیوټي ده بس ځم سبا د څه شي ډیوټي کوې درته؟ دغه کوم ګاډی چلوم. زه صحیح ده قربان ته به مې انشاءالله سبا پاسېږې ډېر وخت نه علمه مزدور کار سړی مزدوري ته به ځې مسافر یې الله دې خوشحاله ساته او چې چېرته هم یې ګل ګلزار اوسېږې که خبره څه بده لګېدلې بخښنه درنه غواړم. صحیح ده ما ته راکړې اجازه. السلام علیکم. کوشه